عشدلي ونمنا دا كالندري منا عشدلي ونمنا دا كالندري منا ننبسم دا مالكو ننبسم دا مالكو سما ملنگي منا سما ملنگي منا سما ملنگي منا جهانگیر چې کوم دی مور اکټر راوړی دی بل اکټر به راونړي داسې جهانگیر دی پوه شوې نن درېم را دوه پیرې مې کتلې او نن بیا ګورو جهانگیر دی بھائی جهانگیر صاحب ته دواړه لاسه باندې سلام ولې را نه راځي وایي شغن ته شغېږي او بغن ته بغېږي او وایي جهانګیري چې په چاډه ځوکي هغه څنګه تخته کېږي زما د سترګو پټېدو نه پس به ته په زما د مینې اعلان کې د فلم دویمه هفته روانه ده هاوس فول لیډر زیات رش کې څه فلم ډېر زبردست فلم دی موږ د جهانګیر خان ډېر غټ فیم و که ویلن کې دی او که هیرو کې دی خو ډېر زبردست جهانګیر خان زنده‌باد جهانګیر یو ډایلاګ دی چې بلبله پاس وخته ټوپک په لاس وخته مورې نارې کړي چې پرتوګې پټېدار دی او دا لا څنګه کار دی فلم ډیر ښکلی دی او بیا به هم راځو مطلب د بار کتو فلم دی نه بار به ګورو انشاءالله او د شاهد ارباز ته هم دا وایي چې همدقسې کار وکړي داسې سټورۍ پکار دی داسې سټورۍ نه پکار دی جهانګیر خان د پاره راغلی و سپیشلی شوکین جو زما د یار سره یو خړې را کغټه ایډیم ده ملیون وایا خو زه ورته یو ډایلاګ کولم یا الله شین کې د شین غوي پتول کې اوس بنه تو ده کې د پرنسپل خزه په مړه کې د بدمعاش کلب دا څه خپل یار ریبل ولې وژلم اوس هم ګجر پرېکا او پیزوان ته فلم کم فلم دی وکړو فلم جانان کیا بات جانان دی پوه شوې او نه به جهانګیر چې کوم دی مور اکټر راوړی دی بل اکټر به راونړي داسې جهانګیر دی پوه شوې جهانگیر کی خبره نشته هغه مور راوړی اکټر دی بل اکټر داسې نه پیدا کېږي جهانگیر دی جهانگیر صاحب ته دواړه لاسه باندې سلام ولې را نه راځي وایي شغن ته شغېږي او بغن ته بغېږي او وایي جهانګیري چې په چاډه ځوکي هغه څنګه تخته کېږي السلام علیکم ډیره مننه ډیره شکریہ شور راغلی که فلم لا نه فلم جانان فلم دی او ډیر سپیشل فلم دویمه هفته ده او هاوس فول څه ویل غواړئ بس جهانګیر خان به منې ایک نمبر سړی دی او موږ جهانګیر به منې جهانګیر په شان اکټر ما په دې غونډ پاکستان کې نه لیدلی دوه پیرې ولا راغلو په درېیمه پیره بیا راغلي کوم ځای نه راغلي د مردان نه راغلي او په مردان کې هغه مسالې ټوپک ورسره چې دی پېژنې کلکلا خان وسیم زه د مردان نه ورپسې دوه پیرې رالو د جانان فلم لا او کنه نن بیا زه د مردان نه راغلی یم نن بیا دواړه زامن یو دا دواړه مردان دویمه پیره نن درېم را دوه پیرې مې کتلې او نن بیا ګورو جهانگیر دی بھائی جهانگیر به شان اکټر باندې لیدلی دی او نه به راشي او نه به یي جهانگیر چې څنګه کار کوي او څه ښیي جهانگیر ته سلام دی سپیشل سلام زه ولا داخلونه راغلی فلم لا شول راغلی فلم لا راغلی کوم فلم لا دا دغه جانان فلم مو کتو دریم ځل مو دی دا دی جانان فلم په دریم ځل وکړو دریم ځل باندې مو کتو ها بھائی جهانگیر یو ډایلاګ راته بس جهانگیر یو ډایلاګ درته وای جانان پښتو جانان دی زه په جانان باندې خپل سر قربانه وم ډېر بغن ته شغېږي او بغن ته بغېږي جهانګیر چې ګزارو کې دشمن داسې تخته کېږي السلام علیکم خیر دی ما تاسو ته مخکې مې ویلي وو اختر کې زه راغلی وم غټ اختر کې چې جهانګیر له د هیرو کردار ورکړې دلته شاته کسان ولاړو ټولو وی د ویلنه بیا ما ډېرې خبرې ونه کړې دا فلم راغی دا تاسو وکتو ټول وکتو دې ټولو نه تپوس وکړه چې دا څنګه فلم دی چې دله نور مخکې داسې کردارونه ورکړي ګوره هیرو دی بېل راځي چارش نشه اخیستی که نه دې نه مخکې جهانګیر صاحب هیرو باندې دوه درې کرکټر دوه درې فلمونه کړي وو هغه نه و چلېدلي ډېر زیات په دغه وجه پروډوسر ډایرکټر دا ریسک اخیستی نه چې یاره بیا به موږ غرق شو نه هغه خلک خوښوي چې هر کردار کو ډرامه کو ټیلی فلم کو سټیج شوی خلک جهانګیر لذي ګوره کو په یو فلم کې جهانګیر نی نو هغه فلم له خاص خلک زم نه غرچی ما چې د لږ نور محنت وکړي نو دا په راتلونکي کې ویلن شي او جهانګیر صاحب چې هیرو د ډېر زبردست فلم جوړ کړی ډېر چینج او زه مبارکي ورکوم ډایرکټر
شاهد عثمان صاحب لا عثمان زنده‌باد. دې فلم کې چارباز وې نور به هم خوند کړی وې یو داسې فلم ډېر وخت پس رالو شاهد عثمان حد کړی دی شاهد بھائی ته سلام کوم شاهد بھائی ډېر مبارک شه تا ته د دې فلم د فلم دویم هفته شروع ده په تیر شوي جمعه لګي په دې جمعه باندې فلم دومره زیات رش دی سوی فلم په حواله سره ولا فلم ډېر مزیدار د دې وجه د خلک راغلي دي جانان فلم دی او جهانگیر پکې ورو راغلی دی مونږ ډېر خوشاله یو نوی ویلن هم دی نو عوام ډېر راغلی دی عوام ډېر راغلی مطلب ښه دی ځکه په دویم هفته هم دومره رش دی بالکل فلم ډېر ښه روان دی او رش ډېر ځکه جهانگیر صاحب په پیرو کې قبول کا کنه او کنه هغه د قبول یو خامخا او کنه د دې مخکې هغه په ویلن کې کار کړو ډېر هټ کار کړو بالکل هیرونو له خلکو زیات سپورټ وکړو په ویلن کې هغه په هیرو کې راغی اوس محسوسه وي بس خميس سو ډېر خوشاله یو او بالکل ډېر راشي او بس کتون کې ډېر زیات کتون کې دي فین ډېر زیات دي ټول دنیا کې هغه څوک چرته چې پښتانه دي جهانگیر صاحب فین وکړي بالکل داسې ده سوال غواړي اني دیشا فلم په والی سره فلم دویم هفته روانه ده او سپول لیډر زیات رش کې څه فلم ډېر زبردست فلم دی موږ د جهانگیر خان ډېر غټ فیم کا ویلن کې او کا هیرو کې ډېر زبردست جهانگیر خان زنده‌باد سوي فلم په والی سره فلم خو ماشاءالله دوی عبدالله خان زبردست روان دی او بس جهانگیر ډایلاګ ورته وایي ډایلاګ ورنه راځي وی اشکانو سره بغور نه شيړي وی ما په جون کې پړومبي دل مینا کړی دا او په دې مینا کې جانان خپل وینم تیول شو دا بل ډیر ښه د فلم دویم هفته شروع ده ډیر زیات خلک راغلي ډیر زیات پبلک ډیر زیات رش دي سوي فلم په والی سره فلم خو ان شاء الله ډیر زبردست دی ډیر مزیدار دی ډیر ښکلی دی او دا فلم منګه په سیټ باندې ټاپ کړی دی دلته نه سلیما هلته ورتاړي راځي منګه په سیټ باندې ټاپ کړی دی چرته چې ریکارډینګ کېده بالکل هغه ټایم او جهانگیر دی کنه ورسټایل دا کار دی خدای زبردست دا غسانی نشته بالکل نشته دا غسانی نشته پیرو کې قبول نه بالکل دا خو مخکې نه جهانگیر صاحب څه میسج ورکوي چې پیرو کې راځي نو کنه ویل صحیح جهانگیر صاحب ته خو زمونږ د طرفه دا میسج دی چې داسې رول لاټینګ کا دا فلم راټینګ کا او داسې فلمونه جوړ کا زبردست په دې کریکټر کې خاص دې کریکټر هغه ډیر هغه جنگ جګړه وا کسی نه دا شی ډیر زبردست دی دا ډیر ښکلی دی او شاهد عثمان صاحب ته سپیشل مبارکي څه فلم علیکم السلام فلم خشته فلم او مړم دغه سي فلمونه چې جوړي مینه محبت چې خشته کریکټری وي جنگ جګړې نه دښمنیانی پکې نه او مینه محبت فلمونه لو سټوري او مزیدار سټوري کړلو مزاحیه فلمونه جوړول پکار دي او جهانگیر یو ډایلاګ دی چې بلبل پاسو خطا ټوپک پلاسو خطا موریناری کړي چې پرتګي پټیدار دی او دالا څنګه کار دی فلم په ولی سره یاره شکر الحمدلله فلم خو ډیر مزیدار جوړ کړی دی خوښ وي او مونږ غواړو چې همدارنګې فلمونه جوړوي همدارنګې مو خوښ دی فلم هم خوښ اوس مو هم خوښ دی اوس مو د هغې نه ډېر خوښ دی چې فلم یې دارنګې راغو او فلم مطلب جهانگیر صاحب ډېر خوښ دی ډېر ویلن کې چې کوم ویلن دی اصغرچی ما هغه څنګه کار کړی او هغې سره هم ښه کار کړی دی هغه کار هم ښه دی او پهله ځلې داسې دغه راغو که نه او داسې ډېر ښه راغو داسې مونږ ډېر خوښوو داسې فین ډېر دی پوه شوې نو ویلې فین هم راښکاره شو چې کم دی او کم نه دی ټوله مخامخ شو څه وایي فلم به ولې سره څه وایي فلم خو ښایسته فلم دی مونږ دا دویمه پیره چې مونږ وکتل دا دویمه پیره ده او مړه په دغه فلم دغه یو ډایلاګ هم ډېر دی وایي جانانو کې ستا ملاقات دی نو دغه ډایلاګ دی زنده‌باد دی هغه زنده‌باد دغه ډایلاګ وایي دا غونډ فلم دی زه خدای مونږ جهانگیر خان د پاره راغلی یو سپیشلی شوکین جو زما د یار سره یو خړې را کغټه ایډیم ده مليون وایا خو زه ورته یو ډایلاګ کولم یا الله شین کې د شین غوي پتول کې اوس بنته ده کې د پرنسپل خزه په مړه کې فلم یاره فلم خو ډېر ښکلی او ډېر زبردست دا دویم هفته ده په 2 ځل ولې راغو 2 ځل دا په دویم ځل راغو دا اول کله راغلی وي اتیره جمعه باندې راغلی نو فلم د څنګه ولګېد نو فلم ډېر ښکلی دی او بیا به هم راځو مطلب د بار کتو فلم دی نه بار به ګورو ان شاء الله
او د شاهد ارباز تم دا وایي چې همدقسې کار وکړي داسې سټورۍ نه پکار ډیلاګ خو ډیلاګ نه راځي یار خوږه جذبه ده مینه فتنه ده مینه د ژوند ابتدا ده مینه د شرم انتقا ده جانان 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 جانان